زمونږ په دې معاشره کې موږ او تاسو وینو چې ډېر خلک داسې دي چې هغه بانګیان، مړزان، دارنګې شادوګان سپي ساتي او په هغې باندې کافي خرچې کوي. نو چېرته خو په خپله زندګۍ کې یو یتیم وساتئ، چېرته خو په خپله زندګۍ کې د یو یتیم ذمهواري واخلئ، د هغه د کفلو د هغه د تعلیم بندوبست وکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بینهما. رسول الله صلی الله علیه وسلم زه او هغه سړی چې د یتیم کفالت کوي دا به په جنت کې داسې یو ځای لکه څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي. په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الساعي علی الارمل والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. هغه سړی چې د یتیمانانو بندوبست کوي، د هغې باندې خرچه کوي، د غریبانانو د کونډو بندوبست کوي، دا سړی داسې دی لکه مجاهد فی سبیل الله، لکه جهاد ته چې وتی دی او په جهاد کې دی. په بل حدیث کې داسې دی چې دا سړی داسې دی لکه ټول عمر چې روژه یې ورسره بوزه کېږي نه او ټول عمر په قیام اللیل کې. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قبض یتیما من بین المسلمین الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنة البتة الا ان يعمل ذنبا لا یغفر. رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې یو یتیم خپل کور ته راولي او په هغه باندې طعام وخوري، په هغه باندې اوبه وڅښي، نو ادخله الله الجنة البتة، دا سړی به خامخا الله جنت ته نباسي. الا ان يعمل ذنبا لا یغفر. که یو سړی که دا سړي داسې یو غټه ګناه نه کړي چې هغه نه بخلی شي، نو دا سړی به الله پاک خامخا جنت ته داخلوي. یو بل حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي: وشکا رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم قسوة قلبه. یو سړي شکایت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زړه مې سخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته وویله: ان اردت ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، که ته غواړې چې دا ستا زړه نرم شي او ستا حاجتونه پوره شي، نو څو کارونه وکړه. یو، ارحم الیتیم، په یتیم رحم کوه. وامسح رأسه، د هغه سر مسحه کوه، د هغه په سر باندې لاس راکاږه. او دریم، واطعمه من طعامک، د هغه د طعام نه، د خپل طعام نه په هغه باندې طعام خوره. په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې د یتیم سر مسحه کو او د الله د رضا دپاره یې مسحه کو، د هغه په سر باندې لاس کېښودو، نو کتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنه. الله پاک به د دې سړي دپاره د دې یتیم په سر چې څومره یښتې دي، د هر یښته په بدله کې به الله پاک دله نیکي ولیکي. نو ډېر خلک هغه دغه حیوانات ساتلی شي، په شادو خرچه کولی شي، په یو سپي خرچه کولی شي، په یو مړز خرچه کولی شي، خو یتیم باندې خرچې ته هېڅوک هم نه دي تیار. حال دا دی چې دا ډېر لوی اجر لري، دا د ډېر لوی اجر خاوند کېدلی شي کله چې یو انسان د یتیم ذمهواري واخلي، د هغه د جامې بندوبست کوي، د هغه د خوراک بندوبست کوي، د هغه د تعلیم بندوبست